ګوډا ته ګوره او ایټینګ ته ګوره. ای خانه کیمره دې چېرته په سترګو لیدلې ده چې ایکټینګ کې؟ دا ایکټینګ دون آسان کار چې ستا په شان ګوډاګان به مال ایکټینګ کوي. کښېنه ته به سر یې د خپې ترې ګوره او تا ته وګوره او پاټ ته وګوره. دا ارتغل لرې کار دی. ځه غرشې ځه. ایکټینګ ګوره سین داسې دی که نه ابي د غوښه ورته چې هغه ځینې به کس را روان وي او بټو به دې کې وایي یو به ورشئ کیمره به پټي ګورې اخوا دې خوا پکې ګورئ نو ټیک شوله نو ای بټو څنګه وایي دا کې به لاس ونیسي څه کوئ نو ویډیو بیا به هغه طرف سکرین واخلو خارجیان ته به ورته وایي چې یاره بټوه به ته ویم بټه به ورته وایي چې یاره ما خو بچ کوله دا خو دې نه ولیدل وه دا سین به کوئ. سرجي هلکه خیرات ګره ما ته شیشه بازار ته موږ نه یو وزګارو حسین خو مو واورېدو که نه نو پاټو به یې داسې کوئ. سرجي خیراتګر نه یم ایکټینګ له راغلی یم. څه شی ایکټینګ نه راغلی دی؟ ګوډا ته ګوره او ایټینګ ته ګوره. ای خانه کیمره دې چېرته په سترګو لیدلې ده چې ایکټینګ کې؟ دا ایکټینګ دون آسان کار چې ستا په شان ګوډاګان به مال ایکټینګ کوي. کښېنه ته به سر یې د خپې ترې ګوره او تا ته وګوره او پاټ ته وګوره. دا ارتغل لرې کار دی. ځه غرشې ځه. ایکټینګ چېرته د ایکټینګ نوم دی اورېدی چې ایکټینګ کې ته یې شکل ته وګوره مرداره د ګوډې خپې ترې وګوره مال ایکټینګ رالي چېرته د کیمرې ته چېرته مخامخ شوی په ژوند کې چېرته موبایل دې په لاس کې راغستی دی داسې ټیک ټاک خو نه دی چې ایکټینګ کې ماله ته دې خولې ته وګوره مړه. سرجي په دې کې د ګوډې خپې څه زما ایکټینګ ګورئ سرجي تاسو ډرامې زه ګورم زما یو پیرسي راپاخلی په دې دیرواینس کې ډېر ښایسته ډرامې جوړوئ تاسو. بس مه کوه ډېر خانه نه شو دې اغستی خپل ټیم کې پوه شولې د ریواینس ټیم ته راتلل ډېر په ګرانه وي پوه شولې ستا په شان معمولي کس او چېرته ګوډا شابه زر ځه مړه مازغه مه خراب شابه زر ځه موږ دونه وزګار ته نه موږ ټایم دې خراب کړو زر ځه. ګوډا د دې لپاره موږ ډېر غټ محنت کړی دی دا داسې آسان کار نه دی په دې تمه باندې به ستا رابله خپه وګوډه شي په دې منزل ته به راونه رسېږي دا ډېر ګران کار دی. سرجي زما د ایکټینګ خو لږ ساعت دپاره چیک کوي که نه چیک کول مې کول پرېږده وه ته په خبرې نه پوهېږي زموږ ټایم به نه خرابې زه د اهم ټاپک لګیا یم زموږ خاص ویډیو ده خو ځه شابه ځه مازغه مه خرابه په خبره پوهې شه ښه نه والینګ در کوم چې پوهې شه ځه شابه ځه. شابه ځه ځه اوس ما له ګوډان هم راغلی ایکټینګ نه لکه داسې وروسته خبره پاتې شوې لکه الله به دې ګڼو اوس وګوره ګوره شیخه خبره خو ته یاد ده که نه ټوکې کوي دومره بې خونده نمونه مې نه وه دومره بې خونده نمونه مې نه وه بې غمه سرجي ته بیا رالي څه جل دی؟ سرجي یو پیر بیا رالمه زما د ایکټینګ خو چیک کوي که نه یو ځل ګوره خبره پوهې شه ستا ایکټینګ زه به څه وکړم ښه چانس دی موږ ته خاص د مزدور ضرورت دی او دا قمقل څه بوجېږي هسې یې به د لاسه کړم اورې او ځان به دې خلاص کړم هیلپ به راسره کوي ښه اوس ټیک ده ځه جاین که زموږ ګروپ ټیک ده. سرجي دا خو یو ګوډ دی په دې باندې به څه کوې؟ سرجي دا به زموږ څه په کار راشي دا خو یو ګوډ دی. سرجي د دې د ګوډې خپې ته ګوره او ایکټینګ ته ګوره او دا سره ششنېدو خبرې خو نه دي ځه مړه ورک شه. ماړه بس ما واغستو که نه موږ سره شو که نه قماقلانو موږ ته داسې مې هیلپر ضرورت دی که نه کار دې واخلو او که موږ تاسې څوک نشته دی هیلپر. اوی سرجي زما د زړه خبره دې وکړه کم سوچ دې دی ګوره بهي روم خو دې جاین کړو ټیک شوه دومره نه ودیم نه خو ما ورته ویل جاین کړل ټیک شوله خو دا غوڼې نه که نه دو ډېر زیات محنت کړی په دې ایکټینګ کې دا اوسه پورې پوه شولې دوی چې ته څه وایي حق او منې بلکې څه کار درته وایي خدمت وایي هر یو کار به ولګوې پوه شولې ولې اکټر نه جوړېږي؟ سرجي ولې نه اکټر جوړېږم د دې د خپو خاوره به م جارو کوم خو خامخا اکټر جوړېږم. بس ټیک ده دا بیک میک دی
دا راواخله او ګاډي کې کېره او داسې وکړه موږ غونډه له یخ راوړه ګرمي ډېره سیوا ده چې ټنډه شو ښه خدمت هم کوه ایکټینګ به زده کړي را پوری ټوکی کوي جوړای نه را پوری ټوکی کوي دومره بې خونده نمونه مې نه وه دومره بې خونده نمونه مې نه وه سرجي دا ګوډا به زموږ سره څو پورې راسئ او کنه سرجي زمونږ سره خو د دې 3 میاشتې وشوې نیونی شوي یې ها زه به ایکټینګ کې اخلم او ما د هیلپر په ځای نیولی دی چې خدمت موږ له کوي ډاکټرانو نیونی نه یې هغه ځان نه نه خبر مقاله اوري کله به شوته کله به یو څه کوي د بوس سکم تاسو کله دی اوري تاسو نیونی یې موږ به خدمتونه کوي د ایکټینګ چا په تندر وشتو اوري چې مال ایکټینګ لرازي ګوډاګان ته ایکټینګ ته ګوره سرجي ما هر څه واورېدل تاسو چې څه وویل زما خلاف غونډ ما واورېدل سرجي داسې مه کوئ ګورئ ښه چې تا واورېدل نو ولاړ څه ته یې سرجي چې زم په دې ټیم کې نه ومه خوښه نو زم ولې اغستم په ما هم دومره خدمتونه ولې کول اوس خو ظلم مه کوئ که نه ما ستا سره ظلم نه دی کړی زموږ سره هیلپر ضرورت و پوه شولې ما خو هسې سوچ وکړو راشه موږ سره هیلپر نشته داسې هم دی بار بار ضد را دی بھائی ما ایکټینګ کې والا ایکټینګ کې والا ایکټینګ والا او چې ایکټینګ کې والم که نه کار د ما نه وکړو موږ تاسو سمه تا ته ګوره ګوډه زر د شابه ځه مازغه مه خرابه وه سر ټیک ته تا خو خپل زمانه مطلب پوره کو زه خو چې کوم د ډاکټرۍ په دغه مان راغلی وم او تا زمانه مزدور ساز کړی و خپل مطلب دې زمانه پوره کو او دا ګوډا به تا ته یوه ورځ وښیي چې زه څه شی جوړېږم انشاءالله دا به ډېر زر زر ته وینې او سر دا زما دا خبره یاد ساته ته به زما خواله راځي او زما څه به ته تصویران وباسي بیا سر خو زه به در څه یو تصویر هم نه وباسم دا زما یاد ساته بیا به زما ارمان کې سر او زه درنه لاړم السلام علیکم خدای دې آباد ساته سر ځه ځه مړه ځه څه کولی شي وکړه ته به څه شي تا د تصویران وباسه دې خولې ته دې وګوره مړه دې مقام ته راتللو کې ډېر وخت لګي خانه څه په اسانه نه کېږي پوه شولې ځه خپل کار کوه ګوډا ګوډا دې د خیال دی मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी سرجي تاسو دلته او زه دلته الله بنده چېرته ورکې دومره موده وشوه الله په سترګو مې نه ویل یو خوا بل خوا ډېر د پسې وګرځم اخر خدای پاک دلته راکړي سرجي خدمت وایې خدمت خو څه نشته خو ماشاءالله ډېر کم ټیم کې دی ډېر غټ لوم ساز کړم چقیه والله زه خو ته حریان پاتې شوم سرجي هغه پیغور چې تا ما ته راکړی و نو د هغې د وجې ما خپل ټیک ټاک شروع کو په ټیک ټاک کې چې کوم دی زه سټار یم او ستا په شانې کسان ما ته اوس نوکران ګرځېږي هلته ما په هغه ورځ غټه غلطي شوې وه زه ستا نه د هغې معافي غواړم ما تا پورې خندا وکړه او ما تا ته ویل ته د ایکټینګ نه وګوره بس کم حد ته ورسېدې ما معاف که ما نه غټه غلطي شوې ده او راځه زما سره ته تلی شي الله چې چاله یو مقام ورکړي که نه ډېر غټ مقام ورته ورکړی کېږي او په هغه ټیم کې زه ګوډ وم تا ته زه ډېر بدې ښکاره کېدم ما د خپې اپریشن وکړو او زه ټیټ شوم اوسه اوس ستا غوندې کسان ما ته را شپږ وګرځي نوکرانه ته تلی شي تھینک یو مننه چېرته هم نه چا پورې خندا مه کوه چا له پیغور مه کوئ اکثر په ژوند کې داسې کېږي تاسو خو دا ویډیو وکړه ملګرو نو ثواب په نیت یې مخکې د ملګرو سره شیر کړئ